وایي توره دې در واخله نن پښتو او خپل ځان پورته که. توره دې در واخله نن پښتو او خپل ځان پورته که. د خپلو سترګو دې دا نوم د غلام پورته که. پاسه ننګیالیه نن دلبر او جانان وګټه. پاسه ننګیالیه نن دلبر او جانان وګټه. نوم د افغان وګټه، ناموس د افغان وګټه. واه څومره ښه. شعر د ګیلامن شهید ده؟ نه، شعر د ګیلامن صاحب نه دی، شعر د بل چا دی. نو ما وغوښته چې تاسو سره شریک کړم. د شاعر به نوم بیا انشاءالله پاس ته واخلم، او کله چې شعرونه مجموعه پوره شوله بیا به تاسو سره شریک کړم. یعنی مقصد هغه ده څه ورته وایي؟ او دا ګمنام شاعر دی انشاءالله تعالی، او تاسو سره یعنی مقصد ظاهر به شي؟ ظاهر کېږي انشاءالله په ډېر شاید چې نږدې وخت کې به ظاهر شي د یو کتاب سره، ډېر د شعرونو د کتاب سره انشاءالله. ډېره مننه چې شعر دې په د شهید ګیلامن په یاد سره چې کوم ده هغه موږ ته زمزمه کړه. او یو شعر به تاسو ته وایم چې ما ته د مالمور نه راغلی یاستئ تخمان په ټول افغانانو ګرانې، نه پر ما باندې. وایي د مینې په مذهب کې هر انسان زما خوښیږي. د مینې په مذهب کې هر انسان زما خوښیږي. وارث جانه ستا لپاره ټول سیوډانیان زما خوښیږي. مه کوه وروردونه مه هغه کوه خورده کوه، کور دې ودان ژوندی اوسې. مننه. دې شاعر هم ګمنام دی. ګمنام شاعر دی. ډېره مننه. ټیک ټاک ملګرو دوستانو، مونږ خو مرکې لرو، خو انشاءالله هغه به بیا له خیره سره در سره شریکې کړو. او د پټې کامرې مې ښکار شوی ده، هغه هم د خیره سره در سره شریکې کړم. خو دا یو لنډه ویډیو د ټیک ټاک لپاره چې کومه ده هغه جوړه کړله، نو زه سپکول هم تر هغه دی وم. کور دې ودان ورور، ډېره مننه. انشاءالله مرکې به په خیر سره بیا په لیدونکو باندې له خیره سره وګورو. مننه، ډېره مننه. کور ودان.